کمی دعاګانې چې نقل دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه د کپړو د اغوستلو په وخت کې، نو دا به انسان په مخه دا دعا لولي چې کله کپړې بدلی که نه یو پیر کافي ده. الجواب، اول دا خبره یاده کړئ کم ذکر چې راغلی دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه د جامې او د کپړې د اغوستلو په وخت کې، نو هغه په دوه قسمه دی. یو هغه ذکر دی چې هغه د نوي لباس سره تعلق ساتي، د نوي جامې سره، یعنی انسان اول پیر یو کپړه استعمالوي، یو جامع نوي جوړه کړې ده واغوندي، نو د هغې باره کې حدیث راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم نوی لباس استعمالو، نو دا دعا به یې غوښته: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دا دعا به رسول صلی الله علیه وسلم غوښته، یعنی د الله حمد به وي، شکر به ادا کړو، ځکه چې حدیث قدسي کې راځي الله وی ای د آدم بچو تاسو ټول لغړی یئ مګر هغه څوک چې زه وله جامه ورکړم. نو دا جامه د الله طرف نه نعمت دی، او چې الله رب العزت څوک نه پټوي که نه، والله که څوک یې پټولی شي. نو ځکه به د الله حمد ووایې، بیا به دا وایي انت کسوتنیه، یا الله دا لباس تا ماله راکړو. هر نعمت نسبت به الله ته کړي، چې زموږ څه کمال نشته. نو بیا به دا وایي یا الله ستا نه خیر غواړم د دې کپړې، او تا پورې پناه نیسم د شر د دې کپړې نه، او د کم شر دپاره چې جوړه شوې. دا اوس هغه ذکر دی چې کم ټیم کې به وی نوي کپړې په وخت کې نوي جامه استعماله. بعض حدیثونه مطلق راغلي کې دا نشته چې نوی لباس به واچو، ځکه یو حدیث کې راځي، دا امام ابو داود راوړی دی، معاذ بن انس رضی الله عنه نه رانقل دی، وی رسول صلی الله علیه وسلم چې من لبس ثوبا، چا چې کپړه اغوستله، جامې اغوستې، نو دا دې ووایي الحمد لله الذي کسانی هذا الثوب ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. دا الله شکر دی، حمد دی د هغه رب چې دا کپړه ما ته راواچوله، او مال یې دا کپړه او دا جامه راکړه بغیر زما د څه طاقت نه. دې ټول طاقت د الله دی، مخکې خبره تېره شو. نو دغه حدیث کې دی چې غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الله به د تېر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخي. دا روایت صحیح دی، شیخ الباني صحیح کړی دی، خو دا ټکی پکې صحیح نه دی، وما تأخر دا محدثینو کمزوری کړی، ځکه چې دا خاصیت د پیغمبرانو دی، او بیا خصوصا زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم چې الله ورته راتلونکي او تېر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي، دا د امتیانو دپاره نشته. کله چې تاسو داسې حدیث واورئ که نه، یا څوک یې ته بیانوي چې حدیث کې راغلي چې چا دا کار وکړو الله به له تېر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخي، دا به کمزوري. حدیث کې کیدای شي چې راتلونکي وخت یو خاص دغه وښوی شي، لکه محدود وخت، کال داسې شي، نو د څه فضیلت ته ده؟ عرفات روژه ده، کال تېر شوی او کال راتلونکی، نو کال راتلونکی، دا نه چې راتلونکی ټول ګناهونه وله بخي. نو دا حدیث صحیح دی، خو دا وما تأخر ټکی دا پکې صحیح نه دی. نو اوس دوه قسمه حدیثونه شو، یو هغه چې هغه تړلی شوي دي په نوي جامې پورې، دویم هغه دی چې هغه مطلق دی کې نوي لباس ذکر نشتی. نو ځکه علماو به دا ذکر په دوه قسمه کو، وی دا یو ذکر هغه دی چې کله ته نوی لباس استعمالوې هغه وخت کې به یې وی، دا دویم ذکر کم چې ته عام لباس استعمالوې بیا به یې وی. بیا د ورور دا سوال هغه، نو موږ دا وایو چې دې کې الامر واسع، خبره پراخه ده. که چېرته څوک یو پیر لباس واچوي وی او په دغه باندې اکتفا وکړي نو صحیح ده، او که څوک یې تکرار وکړي او بار بار یې ونیسي
ذکر دی د الله، دعا ده، خیر پکې دی. نو دا نه چې هغه چا چې یو پیر ویلی د هغه موږ ګناهګار کړو چې وخت تا خو یو پیر ویلی ده، ځکه چې دا ذکر اصل کې دی مستحب، واجب نه دی. هغه چا چې یو پیر ویلی دی هغې کې هم خیر دی، که څوک یې تکراروي نو په هغې کې هم خیر دی. نو داسې خبره نه ده چې په چا باندې پکې سختي راولو.